د حکومت له لوري په شمال کې په غیر مسؤل وسلوالو وسلې ویشل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هممهاله د هیواد په شمال کې د حکومتي کړیو له لوري غیر مسؤل وسلوالو ته د وسلو ویش پر بهیر ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت د خلکو استازي انجینر کمال په څرګند ډول وویل چې حکومت د هیواد په شمال کې ځینو ځایي قومندانانو او غیر مسؤل وسلوالو ته د طالبانو خلاف وسلې ورکړي دي. د نوموړي په وینا حکومت غوښتل چې په دې ګام سره له غیر مسؤل وسلوالو د طالبانو خلاف استفاده وکړي، خو دغه کسانو د عام وګړو په زورونه لاس پورې کړی دی. نوموړي د بیلګې په توګه وویل حکومت په غلاو، اختطاف، غصب او قتل کې ښکیل قومندان فتح مسلح کړی او هغه له وسلو په استفادې عام خلک د طالب په نوم زوروي، باج ورڅخه اخلي او شخصي زندانونو ته یې اچوي. په نننۍ ناسته کې د ولسي جرګې نورو غړو هم اندېښنه وښوده چې د افغانستان په شمال کې بهرني وسلوال ځای پر ځای شوي، زورواکي بیا پیل شوي او وضعیت له کنټروله وتلی دی.